تجاران نه خواهش کوو چې را دې چې په سرمایه ګذاري د په خپل وطن کې وکړي تر دې نه څه په نورو مملکتو کې وکړي. ما در بخش رنگ 100% خودکفا شدیم، مثلا نیازی نیه که رنگ بیاریم. په هیواد کې د صنعتي پرمختګ له ډلې یو دا هم دی چې افغانستان اوس د رنګ د تولید په برخه کې په ځان بسیا شوی دی. دا بدلون د اقتصاد لپاره یو مثبت ګام بلل کیږي. هغه ورځ راغلی چې په افغانستان کې نه یوازې رنګ کاریږي او په مصرف رسیږي بلکې دلته تولیدیږي هم. دا پرمختګ د هیواد د آبادۍ او ملي تولید د ودې مهمه نښه ده. په هیواد کې اوس د رنګ د تولید ډېرې کارخونې شته دي چې ځینې آن بهرنیو هیوادونو ته هم صادرات ترسره کوي. ما 100% موافقیم. امروز اگر تاجران ما بیاین صنعتکاران را حمایت کنند و دکاندارا هم حمایت جدی از صنعتکارا داشته باشند، ما در بخش رنگ 100% خودکفا شدیم. مثلا نیازی نیه که رنگ بیاریم و تعداد فابریکات رنگ در داخل افغانستان زیاده. حالا یک تعداد از فابریکا هستند که اینا رنگ‌های خیلی خیلی خوب رو به بازار میدن و مردم راضیه، ولی یک تعدادی هست جنس‌های بی‌کیفیت‌تر به بازار دادن و این سبب شده که اعتماد مردم نسبتاً برای رنگ‌های داخلی کمی ضعیف‌تر باشه که فکر میکنن رنگ‌های داخلی ضعیفه، ولی در اصل چند فابریکه انگشت شماری که این رنگ‌ها بدل تولید میکنه. در غیر از او بیشتر رنگی که داخل افغانستان تولید میشه رنگ‌های با کیفیت، به خصوص فابریکه رنگ افغان فیضی با 5 استاندارد ملی و بین المللی رنگ تولید میکنه که ما رضایت مشتریا خور به دست آورنه. یعنی هیچ نیازی نیه که امروز رنگ از خارج داخل افغانستان بشه. جمشید فیضی وایي د هیواد په نږدې ټول ولایتونو کې د پلور څانګې لري. نوموړی زیاتوي چې ځینو بهرنیو هیوادونو ته هم صادرات لري او هڅه یې دا ده چې نورو هیوادونو ته د صادراتو لړۍ پراخه کړي. ما سال گذشته یک قرارداد با کشور ترکمنستان داشتیم، ولی فعلا میخواهیم که صادرات را گسترش بدیم. صادرات به کشورهای مختلف مثل قزاقستان، تاجیکستان، اگر امکانش باشه ازبکستان گسترش بدیم انشاءالله. د رنګ جوړولو کارخونې مسئول وایي چې پخوا به مو په ډېره اندازه خام مواد له بهرنیو هیوادونو څخه واردول، خو زیاتوي چې اوس له نیکه مرغه ډېری خام مواد په هیواد کې دننه د لاسرسي وړ دي. قبلا اقلام زیادتری از خارج می آمد، ولی خوشبختانه حال یک مقدار بیشتری در داخل خود وطن ما شما تولید میشه، مثل کارتن‌های خالی، سطل‌های رنگ، قوطی‌های رنگ و کلسیم کربنات و رنگ‌های پلاستیکی که مقدار زیادی آب هم نیاز داره. آب هم که میشه یکی از موادهای خام رنگ پلاستیکی که هم فیصدی زیاد استفاده میشه و او هم از داخل خود وطن ما شما نه، که اگر ما بیایم مقایسه کنیم یک تله رنگ اگر 40 تن از خارج بار کنیم و بیاریم اینجا، حداقل 15 تن از او آبه. ما 15 تن از اینی آب میدیم، کرایه آب میدیم که میاد داخل وطن ما و شما. پس به شکل جدی باید رنگ حمایت بشه، هم مردم و هم دولت حمایت بکنند که رنگ داخل خود افغانستان استفاده بشه. د کارخونې د مسولینو په خبره دلته ورسره شاوخوا 400 کسان په کار بوخت دي چې له مختلفو ولایتونو څخه دي. په یاده کارخونه کې هغه ځوانان چې په کار بوخت دي خوښي څرګندوي او د غراض د اسلامي امارت له چارواکو غوښتنه کوي چې په هیواد کې د ځوانانو لپاره لا ډیر کاري فرصتونه برابر کړي. ما دلته تقریبا 15 کاله کېږي چې کار کوم، مسؤل د بخش د بسته‌بندي یم او ډیر خوشحاله یم چې په خپل وطن کې فعالیت کوو او دې ته نه یو مجبور چې بل کشور ته لاړ شو، مسافر شو، خپل وطن کې لګیا یو. یو څو تن ځوانان موږ سره دلته کار کوي. قوطي موږ دلته خپل جوړوو، 4 کیلو قوطي ده، 1 کیلو قوطي ده چې دلته جوړیږي او کوم انجینر صاحب تولیدوي موږ بسته‌بندي کوو، کارتن کوو، بازار ته یې لیږو. دا خو د افتخار ځای ده چې په خپل وطن کې موږ داسې یو موفق شرکت لرو چې بهترین رنګ تولیدوي او په بازار کې رنګ یې لومړۍ درجه ده او ښه خبره دا ده چې موږ په کشور کې داسې نور شرکتونه زیات سي او دا تجاران نه خواهش کوو چې را دې چې په سرمایه ګذاري د په خپل وطن کې وکړي
تر دې نه څه په نورو مملکتو کې وکړي. دلته د مختلفو ځایونو نه کارمندان کار کوي، لکه مثلا وردګ، پکتیا، خوست او مرکز کابل. وبګورو چې دا کارمند د کوم ځای نه د دې سره به لنډې خبرې وکړو چې راته معلومات راکړي. مبارزه باشنده هنر کابل می باشیم و سکونت فعلی هم کابل است. تقریبا 2.5 سال میشه که من اینجا کار میکنم. بخش تولید از ما در بخش تولید کار میکنیم. بخش بسته‌بندی داره، بخشای مختلف داره، خودسازی همه بخشا داره. ما در بخش تولید کار میکنیم. جای افتخار است دیگه، ما زمینه کار با افغانستان برای ما مساعد باشه. ما ضرورت به کشورهای خارجی نداریم. خواست ما از امارات اسلامی همین است که هر چی بتونن زمینه کار با افغانستان مساعد بسازن، چون جوانای ما آواره و سرگردان نشه به کشورهای خارجی، مزدور خارجی نباشه، هر چا خپل وطن کشمیر دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد هم مني چې افغانستان د رنګ د تولید په برخه کې په ځان بسیا شوی دی. نوموړی وایي چې د تیر کال په وروستیو کې بهرنیو هیوادونو ته هم د رنګ صادرات ترسره شوي او دا لړۍ روانه ده. صادرات انواع رنگ‌های تولیدی کشور با وزن 4163 تن با ارزش حدوداً 3 میلیون دلار به کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و پاکستان صورت گرفته است. په هیواد کې دا پرمختګ یوازې د رنګ تولید نه بلکې د صنعتي خپلواکۍ یو عملي ګام دی. اوس افغانستان کولی شي د خپلې اړتیا ډیری رنګونه دلته دننه تولید کړي چې دا نه یوازې اقتصاد پیاوړی کوي بلکې ګڼ شمېر خلکو ته ورسره د کار زمینه هم برابریږي. دا د خپلواک، پرمختللي او پر ځان بسیا هیواد لپاره یوه روښانه نښه ده.